Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. زما د دین اسلام محترم و معززو مسلمانانو ورونو خویندو، دنیا یو ختمیدونکې زندگی ده، آخرت د همیشوالی کور دی. الله عز وجل فرمای وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. د آخرت کور دا د همیشوالی کور دی. زما محترم و عزتمندو، هوښیار سړی هغه دی چې هغه په دنیا کې د آخرت غم وکړي او په دنیا کې ځان ته خپل آخرت برابر کړي. په دغه بنیاد باندې چې الدین النصیحه، دین خیرخواهي ده. د الله عز وجل پیغمبر فرمایلی دی منګه د رب العالمین په فضل سره تاسو ته یوه مختصره سلسله شروع کوو چې هغه جبال الحسنات، د نیکیانو غرونه، واړه عملونه او غټ غټ اجرونه سرنګ به موږ وکولی شو چې په یو معمولی عمل باندې غټ اجر وګټو. لکه څرنګه چې په دنیا کې موږ او تاسو دا غواړو چې یاره کارم اساني او روپۍ راته ډېرې حاصلې شي، فایده راته ډېره حاصله شي. دغه شانتې زما محترمو هغه اعمال موږ او تاسو له پیژندل ضروري دي چې عملونه واړه دي و اجرونه ډېر دي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الله فرمای څوک چې په یو نیکۍ باندې راتګ وکړي الله لس چند اجر ورکوي. دا د رب العالمین څومره احسان دی. زما محترمو، اوس به موږ ستاسو مخې ته هغه جبال الحسنات په اختصار باندې وړاندې کوو. زما عزتمندو، یو من جبال الحسنات هغه سورة الاخلاص لوستل دی. سورة الاخلاص چاته وی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چې په دې صورت کې د الله د پیژنګرۍ بیان دی. یو صحابیو چې هغه به بار بار په هر رکعت کې د هر صورت نه وروسته دا لوسته. صحابه کرامو نبی علیه السلام ته ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي نه تپوس وکړه، ورته وایي دا ولې وی؟ وی زما د دې سره مینه د په دې کې د الله رب العالمین صفتونه دي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان حبک ایاها ادخلک الجنه. د دې صورت مینې ته جنت ته داخل کړلې. په دې وجه باندې روایت د صحیح البخاري کې راځي، د الله پیغمبر فرمایي والذي نفسی بیده، زما د قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی، انها لتعدل ثلث القرآن. دا صورت د قرآن کریم د درېمې حصې برابر دی. دومره اجر الله درکوي لکه څرنګه چې ته درې حصې یعنی یو حصه د قرآن کریم ولولې چې قرآن په درې حصو باندې تقسیم کړي، لکه تا چې یو حصه ولوستله. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل تاسو کې هره ورځ یا هره شپه یو کس په تاسو کې د دې نه عاجز دی چې درېیمه حصه د قرآن کریم ولولي. صحابه کرام ویل کوم یو موږ په دې کې د دې طاقت لرو یا رسول الله چې هره شپه دې موږ درېیمه حصه د قرآن ووایو. نبی علیه السلام ورته سورة اخلاص خو د روایت د صحیح البخاري دی چې دا صورت وی. خلاصه دا محترمو چې سورة الاخلاص دا وای نو ان شاء الله تعالی یو وړوکی عمل الله بدل غټ اجر درکوي. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.